بس چې دوه ځله رئیس جمهور وټاکل شوی محترم فضلي صاحب او بیا په لږ وخت کې یعنې په لږ وخت کې افغانستان کې جمهوریت خپلې پنجې ډېرې مضبوطې کړې او د هغه په نتیجه کې دا درېیم ټرور دی چې افغانستان کې الیکشن وشو ډېر پرامن الیکشن وشو داسې حالات کې چې خلکو په ذهن کې دا دی چې په افغانستان کې څو غربت دی لیکن افغانستان کې اوس امن راغلی دی هغه د دې شي نښانې ده چې ډېر پرامن الیکشن په افغانستان کې وشو او نن په نن ورځ باندې رئیس جمهور افغانستان اشرف غني د صدارت حلف واخلو زه د خپلې خوا او د خپل ګوند د خپلې پارټۍ او د ټولو پښتنو لخوا دته د زړه د کومې مبارکي کوم انشاءالله تعالی کولې په دغه ورځ باندې او نن ته درلې په ګټه کې د دغه څه وجه زړه خو مو ډېر غواړي بس ټایم او کارونه داسې وو که یوروپ او امریکا د دنیا هر ملک ډېر ښایسته ملکونه شته زه دا په ایمان درته وایم چې مفت چکر له یوروپ او د امریکې راکوي او افغانستان ته په خپل خرڅه باندې نو زه افغانستان ته ځم نور دنیا ته نه ځم